وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب رحيق الأزهار ده شرح بسلسلة كي دا زمانگا وم درس و ناس تدد الله بتوفيق سر چی پکی خبر دا اذکارو او دا دعاگانو پاڑ روانه و باخرنی بیان کی منگا آغا کلمات آغا الفاظ ذکر کریو چی داغی پلوستلو سر دعاگانی خقبلی. نن بیو یو اهم موضوع بیانو چی اگر دعاگانو سر تعلق ساتی او اگر دا چی پا کمو وقتونو او زینو کی دعاگانی خقبلی. گور دعاگانی اللہ سبحانه وتعالی چی قبلینو پا ہر ذکر و ہر وقت قبلی، خو باز زینا او باز وقتون دیسی دی چی حدیثونو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغی نشاندہی کردی دا چی پا دی ذکر او پا دی زمانہ کی دعا قبلی کی. نو پا نسبت دا عامو زینو او پا نسبت دا عامو وقتونو بیاد دغ دعاگانو بارکی امید دا قبلی دو دیری. وجداده چی آغا سوک دا خبرو کی چی دا آغا پا خبر کی شک نشتی آغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی آغا یوزیو خی چی دلتا سوک دعاو گوڑی آغا قبلی دی ٹیم کی سوک دعاو گوڑی آغا قبلی نو دی کی شک نشتی چی دا دی دعا دا قبلی دو امید بیا دیر دی. نو مؤلف فصل راوڑ دے اماکن و اوقات اجابت الدعا، دا دعا دا قبلی دو زیونا او وقتونا. دا دی با ہرگز دا مطلب نہیں چی یعنی دا دین علاوہ پا نور زیونو کے پا نور وقتونو کی دعاگانی نا قبلی. ما پاولا کی توسدوی چی اللہ قبلینو پا ہر ذکر ہر زمانے کی آگا دعا قبلیش. خود دا زینا او دا وقتونه آگه دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی نشاندهی کرده دا نو دی لو بیا توجه دیر ورکی او آگه مسلمان با توجه ورکی چی دا آگه دا شوقی چی اللہ دا آگه دعاگان قبولی کی. گورا کلی چی یو سڑے زمانگ دنیا دی حالات تو گورا کلی چی سوک یو کیس داخل کی پا محکمه کی پا کورٹ کی او غواړي دا چې دا کیس دا زر تر زر حل شي او د دې نتیجه زر روزي دا کې د پر به منډې ډېرې وي، کله به سي وکیل نیسي، کله واسطه راولي، کله یو سو کله بل سي. مسلمان چې کله د الله نه څه وغواړي او غواړي دا چې الله دا خبره قبوله کړي دا ورکړه ولا ورکړي نو داغی دا پر بیده محنت و کوشش کی. پا اگا محنت و کوشش کی یو کوشش دادے چی دے اگا زینا اگا وقتونا لٹی چی دا کم وقتونو او زینو ذکر پا شریعت کی راگلے دی. ذکر چالتا رده دا حرست چی زمان دا دعا سشی قبولش. ہاں کاسی عادتی دا آگانی غواری اسی دا پیخی کوئی دیتا دعا غختنوی دیتا پیخی کول وی. پیخی کول دا آغا چا چی سوک دعاگانی غواری اسی پیخی کول دی. که اسی پیخی کوئی نو بیا خو صحیح دا کوئی اخو بیتا بخپلم منی چیزا سی پیخی کومو زردی نشتی بکی نو چی زردی بکی نشتی نو بیا دی دام زرد نشتی چی اللہ قبوله کی. لا سوچت کا گرز مخل رواچو چی سے ہوئے ہو چی سنگے ہوئے ہو یو طرف تا گورا بل طرف تا گورا سوچ تا دنیا دے زرب و دنیا کی دے غوارم دا اللہ نا دا سی پیخی کول دی.
د دغه خلکو خبره زه نه کوم، هغه خلک چې هغوی یقینا د زړه د کومې نه د الله نه دعاګانې غواړي، هغوی سخت هیرسناکي چې د دوی دعاګانې الله قبوله کړي. نو د هغې دپاره بیا هغوی لټون د دې قسمه خبرو کوي. لکه تیر شوي درس کې ما تاسو ته دا خبره بیان کړه چې هغه کم الفاظ دي چې د هغې په استعمالولو سره د دعا په منځ کې دعاګانې قبلېږي. او دا څومره قیمتي خبره ده. هر مسلمان دا وایي زما دعا قبوله شوه، نو دغه کلمات به بیا هغه سړي ته یادي چې څوک دا هیرس لري چې دعاګانې قبولې شي. او په تاسو به زه ښه ګمان کوم چې تاسو هم هغه کلمات او هغه ځایونه یاد کړي. او که چا نه یاد کړي نو هغه دا خبره داسې سرسري غوندې کې وګڼله مړه دعا ده، نه که قبوله شو که قبوله نه شو، والعیاذ بالله. اولنی وخت چې دې وخت کې دعاګانې وي ډېرې ښه قبلېږي د شپې په آخرۍ برخه کې. دلیل یې پرې راوړی دی یو حدیث چې هغه امام بخاري هم راوړی، امام ابوداود هم راوړی، نور علما هم راوړی. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله په هر شپه کې د شپې په آخرنۍ برخه کې د اسمان دی دنیا ته راکوزیږي، دی نږدې اسمان ته. نږدې اسمان دی تر دنیا اسمان په دې وجه کې چې دا نږدې دی، دې ته الله راکوزیږي حين يبقى ثلث الليل الآخر، کله چې د شپې آخرنۍ درېیمه برخه پاتې شي، یعنی د شپې په د آخرنۍ برخه کې درېیمه برخه، شپه تقسیم که درې برخو ته، په دې کې دا درېیمه برخه چې د آخرنۍ، په دې کې رب العالمین د دنیا د اسمان ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکوزیږي زموږ په ایمان دی راکوزیږي څنګه، نو کیفیت الله ته معلوم دی. موږ دغه حقیقت منو، دا خبره منو کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی. او وی دا وی یقول الله وی من يدعوني فاستجیب له، څوک شتي چې ما نه دعا وغواړي نو زه ورله دعا قبوله کړم. من يسألني فأعطيه، څوک شتي چې ما نه سوال وکړي نو چې زه ورله ورکړم. من يستغفرني فأغفر له، څوک شتي چې ما نه بخښنه وغواړي نو چې زه ورته بخښنه وکړم. دې حدیث ته سوچ کوئ، دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده چې رب العزت هر شپه د شپې په آخرنۍ برخه کې دنیا اسمان ته راکوزي، او بیا دا آواز کوي وایي څوک شتي څه غواړي چې وله ورکړم، څوک څه سوال کوي چې دغه سوال ورله پوره کړم، دا حاجت ورله پوره کړم، څوک بخښنه غواړي چې بخښنه ورته وکړم. که دغه روایت موږ راجمع کړو، کتاب خو چونکې مختصر دی، روایت چې راجمع کړي نو دې کې مختلف الفاظ راغلي دي. نو داسې به کوم شتي څوک بیمار دی چې روغ صحت وله ورکړم. یو روایت کې راځي څوک غریب دی چې د خپلو خزانونو وله ورکړم. دې ټیم کې الله ته ودرېده او دعاګانې غوښته، دا ډېرې ښه قبلېږي. دلیل پې څه دی چې ښه قبلېږي؟ یعنی الله وایي چې څوک څه غواړي زه وله ورکړم، او د الله خبره ګوره خوا دې خوا نه وي چې الله وایي څوک غواړي زه وله ورکړم نو چې دې وغوښته درکوي. دا حدیث دلیل دی. د حدیث کې دا خبره به بیا خاص دلیل دی چې څوک زما نه څه غواړي زه وله ورکړم. او زما خواله چې اکثر د عام خلک راځي او پلانی مسله ده، پلانی د وظیفه او څه ورد راته وښیه، زه ورته دا ښیم
چې د شپې په آخرنۍ برخه کې الله ته ودرېږه وجاړه دا کار دله پوره کوي نه جي وظیفه نو ولدینه غټه وظیفه شتي بله چې سړی الله ته ودرېږي وجاړي خو هلته ده باندې دې مختصر لار لټوي چې کومه مولیانو ورته اسانه کړې ده یو څو ټکې ذکر ورته وښایي چې کار یې وشي ټکه او پړکه اوس دې کې تهجدو له راپاڅېدلي او خوب خرابول دي او په تهجدو پسې به بیا ویتر کې او په ویترو پسې به بیا سهار منزله جومات ته ځي دا خو قصه ورانه شوه دغې ته خو دی نه دی تیار دی خو مختصر لار غواړي بس چې دا کار یې وشي په تهجد او ویتر او سهار مونځ او امام سره او جومات کې وایي دا دې خبره کوم ځای ته بوتله بیا چې الله د دنیا اسمان ته راکوشي او تا ته وایي چې څه غواړې او که نه او تا کمبل په ځان راچولی او داسې یو قسم بې پروا یې زه نه غواړم زه روغ هم یم زه پوره هم یم زه هر څه یم یا الله زما څه د ضرورت نشته دا سړی دا راته قیمتي خبرو کوم په زړه یې ولیکئ کم سړی چې د شپې خپل رب ته نه ودرېږي که نه د دې یوه نښه هغه دا ده اگر که دا به همیشه قانون نه وي یوه نښه یې دا ده چې دی به د ورځې په دې مخلوقاتو پسې منډې ډېرې وایي کله چې دې سړی ولیدو ذلیل او خوار د مخلوقاتو په مخ کې پوه شه دی د شپې خپل رب ته نه ودرېږي ځکه چې د شپې چې څوک خپل رب ته ودرېږي رب العالمین وله دا حاجتونه پوره کوي که مخلوق باندې ولا پوره کوي خو دا مخلوق ورته الله مسخر کړي دی ذلیله کېږي نه هغوی ته او دا چې ذلیل او خوار او د یو په در او د بل په در او یو ځای کې دیکه خوري او بل ځای کې دیکه خوري دا له زه لیکل در کوم دا سړی د شپې خپل رب ته نه ودرېږي ها امتحانن کېدی شي چې یو سړي باندې سخته ډېره خو یو ذلت دی یو سخت او امتحان دی زه خبره د ذلت کومه داسې کېدی شي چې یو سړي باندې سخت امتحان او دا ښه دینداره سړی کېدی شي که نه شي کېدی کېدی شي یو سړی ذلیله دی الله ذلیله کړی دی او رسوا کړی دی دا جدا خبره ده دا چې ذلیل او رسوا کړی دی دا عذاب دی د الله طرف نه او د هغه عذاب ډېرې وجې کېدی شي یوه وجه دا ده چې د ده د خپل رب سره رابطه نشته او څوک چې خپل رب سره رابطه ساتي رب العالمین هغه یوازې نه پرېږدي او باقي ښکلی دلیلونه پې ډېر دي یو یونس علیه السلام رایت که ذات د مهي خېټې ته ولیدو څومره لوی امتحان دی داسې امتحان په تاسو کې به چا راغلی د مهي خېټې ته څوک ولیدلی او یو څو کاله بیا د مهي په خېټه کې پروت دی څوک ته ماته یې وښایې که ته راشي خپله وړه غونته کې مسله راوالې او د هغې سره داسې ګډوډ شي د مهي خېټې ته ولیدلی دی یو څو کاله پکې پروت دی رب العزت ته د مهي د خېټې نه فریاد وکړو الله راوویستو ولې الله په خپله قرآن کې وایي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله وی کده پر راحت کې زمونږ پاکی نه بیان کړه مام د مې په دې خېټه کې پرې خودو د قیامت پورې به پروت والته هغه بنده د الله د الله سره رابطه مضبوطه او په راحت کې الله په سخت کې پرې نه خاوته نو چې سړی نه په راحت کې د الله سره رابطه ساتي او نه په سخت کې ساتي نو د ده مسلې به څنګه حل شي د ده دعاګانې به څنګه قبول شي که نه خبره زما غلطه ده دا داسې یو ښکلی مثال مې ذهن ته راغی دلته دا مسافر یو بل ته اکثر دا نصیحت کوي وی وخت په وخت د کپیل دی خواله زه راځه وی یو بل ته کوي وی فایده به دی چې بیا به د هر کار په اسانه کوي خو ته وخت په وخت خو زه راځه کوي څه خو ورښکاره کېږه دا د دنیا حالات نو چې زه تا ته وایم چې د خپل رب سره رابطه مضبوطه ساته دا مسله به در حل کوي دغې ته موږ سوچ نه کوو کپیل خواله زه راځه د ملک صاحب خواله زه راځه او د مالداره خواله زه راځه او دغه بل او دغه بل خواله زه راځه چې مسلې دې حل شي د دې دنیا چې کوم باچا دی دا زه درته وایم د هغه سره رابطه ساته دا مسلې دې حل کوي
وخت په وخت یادوه، وخت په وخت سره جرګه کوه. جرګه د الله سره یوازې په خپله کمره کې چې څوک د سره نه وي جاړه ورته ځان له فریاد ورته کوه، مینت او زاري کوه. ته ګورې چې مسلې دله حل کوي که نه حل کوي. الله المستعان. زمونږ دا دعاګانې بس دعاګانې او زمونږ د حالاتو ته وګورو او ټول دغه شکایتونه کوي دعاګانې نه قبلېږي. نو هغه په موږ کې کمی دی. رب العالمین چا سره ظلم نه کوي. خبره مې دا کوله چې د شپې الله دومره وکړي چې د دنیا د اسمان ته راکوشي او ته دومره نشي کولی چې دا کمبل لرې کړي او هغه ته ودرېږي. بې وفایي زما او ستا، یعنې هغه رب العزت چې د دنیا مالک دی او خالق دی، هغه د دنیا اسمان ته راغی خو ما او تا د ځان نه کمبل لرې نه کړو چې هغه ته ودرېږو. زه خو تاسو ته اکثر دا وایم دې ټولو ملګرو ته زه هم 2 رکاته کوه، 2 چې بلکل صفر یې که نه 2 رکاته کوه. 2 رکاته ولې کم ګران دي او ښه اسان دي. سهار منزل لږ وخت یې راپاسه که راپاسې سهار منزل یو خو سهار منزل نه راپاسي د هغه موږ سره علاج نشته. اوس که زه درته دا وایم چې سهار 9 بجې 2 رکاته تهجد کوه نو دا کېږي؟ یا خیر دی زه ته سهار چې کله کار له ځې 8 بجې نو ځان له یو 4 رکاته تهجد کوه، کېږي؟ نه کېږي. نو موږ هم دا وایو چې د دې موږ سره علاج نشته. خو که سهار منزل راپاسې نو اسانه طریقه ده. ته راپاسې مثال کې 3:30 بجې سهار منزل په 3 راپاسه ښکلی اودس وکړه، الله ته ودرېږه، 2-4 رکاته پسې ویتر وجاړه، دعاګانې وواړه، راځه جومات ته. فایده به یې دی چې یو خو به سهار منزله وختي راشي، نو بل سهار مونځ چې ته کښې نو توجه به دې برابر وي. چې سهار منزل راشي دا ډېر پکې موږ وینو استرغلي پړسېدلي او کله اګرمي کې او کله سرګرې او کله سټګرې، ځکه چې دې دقه ټیم کې راپاسېدلی او رامنډې والې ده. د دې نه په دې پوه دی چې امام څه تلاوت کوي، امام څه وایي څه نه وایي د مونځ. حالانکې په هر منځ کې خوني، په هر منځ کې خوني، دې کې شک نشته. خو د سهار د منځه دا خون نه دی، دې ځان له خوني که نه. او ځکه الله وایي ان قرآن الفجر كان مشهودا. سهار د منځه د تلاوت اورېدل الله وایي ملایک هم راځي. او چې ملایک زموږ په جوماتونو کې ولاړ او تلاوت اوري او موته نه وي، څومره بدبختي خبره ده. نو چې کوم سړی سهار منځه ته راپاسي هغه ته 2-3 رکاته 4 رکاته کول څه دي؟ اسان دي که ګران دي؟ اسان دي، ځکه چې هغه هسې هم راپاسي خو لږ رامخکې شه بس. او چې بیا شوقیني او د دې عبادت سره عادت یا خو بیا ځان له د هغه قصې دي او د هغه ځان له کارونه دي. ځکه علما وایي د دې شپې سره ناشنا رازونه پراته دي، خدای بیانولی نه شي. که چېرته یې بیان کولی شي او موږ دې تپوس کړی وی چې ای شپې د دې نیکانو خلکو رازونه راته بیان کړه چې دوی د شپې څه کوي، نو څه عجیبه رازونه به بیان کړی وی. د دې نیکانو هغه ژړاګانې، د دوی هغه اوږدې اوږدې سجدې، د دوی هغه عجزي د الله په مخ کې، د دوی هغه اوږده اوږده تلاوتونه، حیران بشي. خو هلته شپه ده، تیاره ده او څوک یې نه ویني بغیر د چا نه، بغیر د الله نه. موږ یې نه وینو، موږ ته نه یو خبر. او نن نیکان خلک دا راښکاره کوي، دا مې یاده کړه. الا یو ځای کې ولیدی شو جدا خبره، خو نور د خپل طرف نه دا نه راښکاره کوي. او کله به د صحابه کرام دا سلف صالحین یو بل سره کېږي دا خبره به پټوله دی یو بل نه تپوس به یې وکړو چې څنګه لکه مثال کې قصه به راوسته. بعضې روایتو کې شتي که نه، یاره پرون چې هغه ستوری پرېوتو چا لیدلی؟ ملګرو سره خبره کوله ستوری چې پرېوتو چا لیدلی؟ هغوی تا څه کول هغه ټیم کې؟ هغه سوچ لاړ چې خبر رانه غلطه شوه، ځکه چې ستوری چې پرېوتو خو زه ویښ وم چې ویښ وم دا خو ده ته پته ولګي د تهجد دپاره راپاڅېدل. نو بیا ورته ده وایي چې هغه ما له څه شي ټک را کړی و نو خوب مزه نه راکوله، خو څه شي چیچله نو خبره په هغه طرف راته وکړه چې خوب راله مزه نه راکوله، او چې سړی وچیچلی شي نو دله خوب مزه نه ورکوي. خو خبره یې دېسې ته پورې نه ښودي چې زه تهجدو ته ولاړم.
او هغوی به راښکاره کول او که نه خو الله به راښکاره کول ځکه چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وایي د هغوی په مخونو کې به نښې وي د سجدو د لاسه یو تفسیر د دې دا دی علماو دا خبره کړې ده د سلفونو نقل ده چې د هغوی مخونه به زیړو د شپې د تهجدو د لاسه ولې مخونه زیړو خوب یې نه دی کړی شوګیرې کړی نو کوم سړی چې خوب ونه کي سحر د ده د مخ نه پته لګي نو هغه په خپله پته لګېدی چې دی شپې تهجدو ته پاڅېدلی نو دا ډېر قیمتي وخت اولنی وخت څه شو د شپې اخرنۍ برخه دویم موخې راوړی دی وایي د اذان او اقامت په منځ کې دعا ښه قبلیږي د اذان او اقامت په منځ کې دعا وایي ښه قبلیږي دلیل یې پرې راوړی دی حدیث د امام ترمیزي رحمه الله او امام النسائی راوړی دی امام ابو یعلا راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د اذان او اقامت په منځ کې چې څوک دعا کوي نو نه رد کیږي نه رد کیږي څه معنی ده الله قبله د اذان او د اقامت په منځ کې دعا دا چرته نه واپس کیږي او نه رد کیږي بلکې الله یې قبلوي دا دویم وخت شو خو دلته د دا فایده ذکر کړم دا وخت اکثر هغه چاته نصیب کیږي چې هغه سره د اذان او د اقامت غوي لکه دا منډې چې راوي جوماتونو ته دوی ته دا نه به نصیب کیږي ولې او ټیم د هغه نه تللی د هغه سره د تکبیر تحریمي غم نشتی پاتې له دا چې دی به د اذان او د اقامت په منځ کې دعاګانې وغواړي یو سړی د کار کوي لګیا دی اذان وشو دی بیا هم لګیا درزه 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 اقامت پکې وشو قد قامت الصلاه دی بیا هم لګیا دی امام پکې وي الله اکبر دی بیا هم لګیا دی او بیا په باتروم باندې ورمات شو اودسې وکړو رامنډي جومات ته دی د دې وخت نه خبره دی هغه وخت په کار کې تېر کوي دې ټیم کې پکې کار ښه کېږي د اذان او د اقامت په منځ کې نو دا ډېر بدبخته خلک دي ډېر بدبخته چې دومره قیمتي وخت دا په دغه څه کې ضایع کړي ښه بله که ته دا غواړې چې د دې وخت نه فایده والي که نه نو یو کار به کوې هغه دا چې اذان سره به جومات ته راځي یو سړی وولې کور کې نشي کېدی کور کې هم کېدی شي خو کور کې اهتمام دومره نشي کېدی که نه دا خبره زما غلطه ده کوم ځای کې جومات کوم ځای کې کور خو چې ته جومات ته راشي او دلته ناستې نو نور به څه کې خو تلاوت به کې مونځ به کې دعاګانې به غواړي بل څه شتي بل څه نشته بل دا چې دعا ته جومات کې غواړي دې کې توجه ډېره برابري یو ایمانی یو روحاني کیفیتي چې هغه د جومات نه بهر نه وي بله مسله دلته دا یاده کوي ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه زموږ یو استاذ دا نصیحت کړی و ما ته اوس ناشنا نصیحت و موږ کمزوري خلک یو داسې نصیحتونه په دې باندې عمل کولو لپاره اوچت خلک پکار دي خو اوچت خلک و د هغوی اوچت نصیحتونه یو نصیحت هغه ما ته دا کړی زموږ یو استاذ یو عالم چې اقامت سره ځان جومات ته مه رسوه حالانکه ګوره چې اقامت کېږي او سړی جومات کې ناست دا ګوره ښه اوچت مؤمن دی که نه سم خیال چې اقامت کېږي او دی جومات کې ناست دا کمزوری سړی دی ښه تکړه سړی دی نو ما شیخ صاحب څنګه چل کوو وایي چې مؤذن اذان کوي او ته جومات کې ناست چې مؤذن وایي که نه الله اکبر دا اولنی الله اکبر وایي ته به جومات کې ناست و چې یو سړی د دې وخت نه به جومات کې ناست ده سره څومره ښکلی وخت د تلاوت دی به ښه ښکلی تلاوت هم کوي د دعاګانو د مونځ د ده سنت هم برابر دي دې دغو کې نه دی چې د فرض مانځه نه بعد بیا سنت قضا راوړي او کله پرېږدي او کله نه ځکه چې ښه په وخت ښه ښکلی ټایم دی ورته سنت یې وکړو تلاوت پسې لږ وکړي دعاګانې هم وغوښتې اولنی صف هم راګیر کړی دی څومره فضیلتونه دي نو بیا صرف اولنی صف نه په امام پسې شاته ولاړ دی
د دې بیا ځان له فضیلت دی اولنی سبب بیا په امام پسې شاته څومره فضیلتونه دې سړي ته میلاو شو صرف د څه د لاسه چې دی د وخته جومات ته راغلی او چې رامنډې وایي په دې جیب یې لاس ایښودی هلکه مانځه ته رامنډې وال دا ناروا کار دی دا د ماشومانانو په شان شوق داسې به ورتېر شي اخرنۍ قاعدې له به ځان راورسي سا به یې راماتي دغسې کې به بیا یاره دا مونځ الله وایي چې مونځ د ګناهونو نه منع کوي موږ خو یې منع نه کړو د ګناهونو نو ته ستا دا مونځ مونځ دی ته د ګناه نه منع کړي د الله په خبره کې خو شک نشته ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر الله وایي چې څوک مونځ کوي دا مونځ د ګناهونو نه منع کوي د الله په خبره کې شک نشته خو دا کوم مونځ دی چې تا د ګناهونو نه منع کوي هغه مونځ دی چې د شریعت په رڼا کې چې څنګه بیان شوی دی د هغې په شان دا چې ستا سا رامات ته او اخرنۍ سجدې له او اخرنۍ رکوع له ته رامنډې ویې یا دویمه جمع کې ته شریک شوې په هغې هم بیا ته پوه نه شوې او بیا سلام ګرځوه بیا درځه منډې دا مونځ به تا څه د ګناه نه منع کړي ته لږ جومات ته وختي راشه د نن نه تطبیق کوي د نن نه پې شروع کوي وبکې انشاءالله که نه سهار مانځه نه یې شروع کوي ځه سهار مانځه له به نن لږ وختي پاسئ او دغه برکتي میاشت هم شروع شو امید دی چې ډېر ملګري وبکې روجې هم نیسي پېشمني له وپاسي نو چې ته پاسېدې یو څو رکعته تهجد وکړه ورسره ویتر وکړه او بیا سهار منځه ته راشه د اذان سره چې اذان کېږي ته جومات کې ناست بیا ما ته ووایه چې تا څنګه محسوس کړو دغه مونځ دا چې ته وختي راغلی وي سم برابر مزاج به دې برابري ښه ښایسته په امام پسې شاته به ولاړې تلاوت اذکار دعاګانې او دا دعاګانې نه رد کېږي اذان او د اقامت په منځ کې دعا نه رد کېږي چې څه غواړي د الله نه الله یې درکوي چې څه غواړي د الله نه الله یې درکوي زمونږ د پښتنو کې دا یو کمی دی یو خو اکثر جومات ته وختي نه راځي او چې راشي نو یو څو غلطیانې کوي چې څنګه راننوځي یو لوی غلطي خو دا کوي چې شاته دیوال ګوري یا ستن ګوري یا ګوټ ګوري ځکه چې په ملا یې ډېر سخت دړي نو یو خو ځان له اخره کې ګوټ ګوري یو غلطي دا ده دویمه نو دومره یعنی د جومات ته ځان داسې په دغه راورسو ته به وایي چې سب لکه په مشکله ته ځان راورسو دی بیمار دی د ده ملا خراب په د دې ستړی راغی نو بیا پکې دوه رکعته نشته ډایرکټ کېناسته دي ځکه چې انتهایي ستړی راغلی دی مونځ نشته ډډی ولګوله نو ورسره درېیمه غلطي چې ډډی ولګوله دا زنګنانې ودرول د دې نه لاسونه چاپېره کړو داسې او یو ته ګوري او بل ته ګوري چې دا څه حالات دي دا څوک را روان دي څوک وځي دا د کار دی په جومات کې نه قرآن له لاسه وړي نه کم سے کم الله ته لاس اوچت که څه وغواړه نه د نه نشته نه څه ذکر سبحان الله الحمدلله لا اله نه نه نو د دغه ذکر ډډه لګولې د اخره کې دی نندارې کې دی یو ځي او د بل ځي بله غلطي راته وګوره دا بعض کسان وي پښتنو دا غلطیانې وي ته بیانوي نو چا بیانوي د مصریانو بیانې کړم که د سوډانیانو شتي او بل هیڅ زما خبره پښتنو ته روانه ده زه انډینو ته خو نه یم لېږلی نه بنګالیانو ته لېږلی او زما دا کار دی دا زما کار دی چې زه ستاسو غلطي تاسو ته به ګوته کړم اصلاح یې وکړي زما خو دا کار نه چې تاسو به خوشحاله وم زما دا کار نه دی نو ورسره بله غلطي واله ښه دی اوس دغه شان ناست دی لاسونه یې ښخ کړي د زنګون نه چاپېره کړي دی او د یو ځای سیل او د بل ځای سیل کوي مؤذن شروع کړه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مخکې صفونه برابرېږي خو دا یار به د دې ځای نه هم نه خوځوي ځکه چې دی دا غواړي چې دا صف د ده خواته راورسي دې صف له نه ځي یاره دا جهل د بازو ده چې د غصې نه سړي له خندا ورشي دا یو خندا د غصې د لاسه چې دی دا غواړي چې دا صف دې زما خواله راشي خو زه ګوره صف له نه ځم زه به هم دقه منځ کې د ډډې د ایزي سره ولاړ یم ځکه چې سلام ګرځولو بعد بیا دې ډډه راځي چاته ستړی راغلی دی مزدورو ستړی کړی دی مسافرو وهلی دی د نور ګرمۍ وهلی دی دی خو سلام ګرځولو بیا ډډه لګوي نو که اوس دی لږ مخکې کېږي کېدای شي ډډې راځي دې څه شي دا ونیوی شي یاره طریقه دا ده زه طریقه ښیم مختصر جومات ته رالي وختي ډېره ښه ده
ښکلی په اطمینان و سکون سره چې راننوتې جومات ته داخلېدو اذکار ووایه هغه انشاءالله دې کتاب کې را روان دی بیا جومات ته چې راننوتې السلام علیکم ورحمة الله ووایه سلام واچوه په دې خلکو ځکه چې مانځه ته ټیم شتي او دغه ته راځي سلام دې ور واچو ښه ښکلی اولني صف له ځان را ورسوه په اولني صف کې امام پسې نږدې ځي په ځان را ورسوه که اولنی صف ډکي دویم ته ځان را ورسوه نو بیا ښه په ارام ښه مزېدار 2 رکاته لمونځ وکړه دې ته وایي تحیة المسجد دا د جومات په موږ باندې حق دی او که چېرته د مانځه نه مخکې سنت وي نو بس هغه سنت وکړه دغه سنت هم وشو او تحیة المسجد هم وشو او که ټیم د سړي جدا جدا یې کې جدا جدا هم کولی شي د هغې نه بعد قرآن رواله یو مخ 2 ځان له ووایه چې قرآن دې ووایي لاس اوچت که الله ته په زړه چې دې څه دي الله ته یې ووایه چې کله مؤذن اقامت شروع کړو ښکلی دقه ستا ځای برابر دی دغې تا مخکې ځای نیولی ښکلی صف برابر که اوږه د اوږې سره ولګوه خپه د خپې سره ولګوه ښکلی الله اکبر بیا ما ته ووایه چې دې مونځ تاله مزه در کړه او که نه نن سهار یې وګورئ ځه نن سهار مانځه کې دا طریقه وکړئ چې دا تاسو له خوند درکوي او که ژوند دې ورسره بدل نه شو نو بیا زما دا نوم بدل کړه که ژوند دې ورسره بدل نه شو دا زموږ دا مونځونه په موږ اثر په دې نه کوي ځکه زموږ هغه مونځونه څه مونځونه نه دي یعنې مونځ د انسان په ژوند کې ډېره تبدیلي راوړي ډېره تبدیلي که تاسو خیال کړی دا او اکثر د ګناهګار خلک نه دا ډېر ګناهګار چې ګناهګار خو موږ ټول یو خو دا ډېر چې دي دوی چې دا توبه وباسي او دینداره شي که نه نو لوی اثر پکې د مانځه لکه چا مانځه له بولی راځه مړه مونځ کوه راځه مونځ کوه او نصیحتونه نه ځي او یو پیر لاړ هغه مونځ له دومره خوند ورکړي چې دی بیا لاړ شي او بیا لاړ شي او د هغې سره ورو ورو هغه ژوند یې بدل شي نو د مونځ سره ژوند بدلېږي په ژوند کې انقلاب راځي خو شرط پکې څه دی چې مونځ مونځي بارک الله فیک دریم وخت راوړی دی په سجده کې دعا ښه قبلیږي په سجده کې دعا ښه قبلیږي دلیل امام مسلم روایت امام ابو داود امام نسائی راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد د سجدې په حالات کې بنده خپل رب ته ډېر نږدې کیږي فاکثروا الدعاء نو تاسو په حالات د سجده کې ډېرې دعاګانې کوئ دا خبره د چا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ بدبختي څه ده زمونږ بدبختي دا ده چې ډېرو پکې مونځ د ابۍ او د بابا نه زده کړی دی ابۍ او بابا غریبانو سره علم او دغه کوم ځای کوو هغوی ته دغه یو دعا یاده وه چې په سجده کې به سبحان رب العلی وایي کتلی دی په ملا صاحب پسې یا د تبلیغ په امیر صاحب پسې نو هغه ورته هم دغه یو دعا خورې دی سبحان رب العلی وایه ځکه ته په خپله هم نورې نه ریاجي بل دا چې د مذهب په دایره کې بند دی خوا تلی هم نه شي دومره ښایسته دعاګانې دي که نه انشاءالله دې کتاب کې را روانې دي دومره قیمتي دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي د سجدې په حالاتو کې چې حیران به شي څومره خوږې خوږې دي هغه موږ ته نه ریاجي که نه حقیقت دی که نه دی نه ریاجي موږ ته بله دا فایده ده کوي چې سجده کې لازم نه ده چې ته به منسوسي دعا وایې یعنې هغه دعا چې په نس کې راغلي قرآن او حدیث کې نه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده وایي دعاګانې ډېرې غواړئ معنی دا چې ته د ځان نه هم دعاګانې غوښتی شي د ځان نه هم غوښتی شي لازم نه ده چې هغه به هغه دعایي چې کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوري ده اگر که هغه غوره ده چې پیغمبر خوري ده دې کې شک نه شي چې هغه څه ده هغه غوره ده خو ته عامه دعا هم غوښتی شي سجده کې ولې دعاګانې ډېرې غوښته غواړي یا حدیث کې څه نه ولې ډېرې غواړي الله ته نږدې اقرب ما یکون العبد من ربه دې ټیم کې ته الله ته ډېر نږدې نو که څه دي په زړه یې ورته ووایه چې سړي له یو ذکر وځي سبحان رب العلی او د هغې هم په معنی نه یې پوه چې راځه څه
ته په سجده کې څه ووایي ولې زمونږ دا خلک چې کله مولوي صاحب امام صاحب مونځ لږ اوږد کړي دوی تنګېږي ولې په معنی نه پوهېږي نو دویمه دعاګانې ورته نه دي یادې اوس دا یو سبحان رب العلی سبحان رب العلی سبحان رب العلی سبحان رب العلی او دا وایي غلط او ترجمې ولم نور تنګ به شي یو سړی د هغه ته ډېرې دعاګانې ښایسته ښایسته یادې دي یا خپل حاجتونه الله ته په سجده کې مخکې کوي آیا زموږ د حاجتونه به ختم شي زموږ خو ډېر حاجتونه دي نو دته که د امام دا سجده ډېره موږده کړي خو دته به څه ښکاري دته لنډه ښکاري ځکه د هغه چې به زړه څه وخت پوره نه شو هغه اذکار او دعاګانو کې دومره خوند دی چې اتې لا مزه پوره اخیستې نه دا هله چې کله انسان دا مسنون اذکار او دعاګانې یاد کړي او دا کتاب د الله په توفیق سره رحیق الاذهار ځکه که دا کتاب تاسو را پیدا کړي او دین روزانه یو دعا یادوئ که نه نو دا ژوند به م الله بدل کړي څو سوه دعاګانې به تاسو یادې کړي ښایسته ښایسته دعاګانې د دعاګانو ډېر لوی اثر یې په ژوند کې ډېر لوی اثر یې لکه اوس یو سړی په سجده کې الله ته دا وایي په سجده کې چې یا الله په ما باندې د رحمتونو باران راووروه څومره خوږه دعا ده او دا وایي په کوم ځای کې سجده کې څومره خوږ وخت او څومره خوږه دعا یو سړی په سجده کې دا وایي چې یا الله زما مور پلار وبخښي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا یا الله په هغوی داسې رحم وکړه لکه څنګه چې زه ماشوم را لوی کړی څومره ښایسته دعا په څومره خوږ وخت کې یا الله زما قرضې ختمې کا یا الله ماله روغ صحت راکا زما بچی نیک عمل لوی که یا الله ما د قبر د عذاب نه وساته اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحیا والممات او دا ښایسته ښایسته دعاګانې دی غواړي په سجده کې مونځ هم ښایسته شو سجده هم مزېداره شوه او دعاګانې به څه شي دعاګانې به څه شي قبولې به شي ولې به قبلېږي ځکه چې سجده کې دی او سجده کې څه سجده کې دا بنده الله ته نږدې پوه شوئ که نه څلورم وخت یې راوړی دی وایي د جمعې په ورځ یو ساعت دی چې په هغې کې دعا ښه قبلېږي د جمعې په ورځ یو ساعت دی چې په هغې کې دعا ښه قبلېږي حدیث دی د امام بخاري او د امام مسلم ابو هريره رضی الله عنه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر یوم الجمعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د جمعې د مانځه تذکره وکړه یا د جمعې د ورځې عفوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ تذکره وکړه د کومې ورځې د جمعې د ورځې نو بیا یې دا ووایي فیه ساعه په دې ورځ کې یو وخت دی یا په دې ورځ کې یو ساعت دی لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي چې یو مسلمان الله ته ولاړي او مونځ کوي په دغه وخت کې یعنی په د جمعې په ورځ یو ساعت دی او دا ساعت په عربۍ کې چې دا قرآن او حدیث کې دا ټکی استعمال شي د دې نه دا ساعه نه مراد دا ګینټه دا ما مخکې هم دا مسله ذکر کړې وي یو درس کې راته کوي هغه وخت کې دا حساب نه و چې ګنټه کې شپېته منټه دی او دلته یو ګنټه هغوی ساعه څه ته وایي د زمانې یو وخت نو د ورځې یو ساعت دی لکه موږ چې وایو که نه راشه ما سره به یو ساعت تېر کړي ښایي نو یو ساعت به تېر کړي د ده مطلب دی چې راشه ما سره به ګنټه تېره کړي نه ما سره به څه وخت تېر کړي نو د جمعې په ورځ یو وخت دی چې کله یو مسلمان په دې کې ولاړي الله ته او دعاګانې غواړي او بیا د الله نه څه شیز غواړي وهو قائم ولاړ دی یصلي مونځ کوي یسأل الله تعالی شیئا د الله نه څه غواړي الا اعطاه ایاه مګر الله به وله ورکوي چې څه شی هم د الله نه غواړي دغه وخت کې نو الله به وله ورکوي ابو هريره رضی الله عنه وایي واشار بيده يقللها او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس سره اشاره وکړه
چې دغه ساعت مختصر دی، دغه وخت څه دی؟ مختصر دی، لږ وخت ډېر اوږد نه دی. دا وخت کم یو دی؟ دې کې د علماو ډېر اقوال دي. دا اوږده مسله ده، علما چې کله دې حدیث شرح له راشي نو دلته ښه تفصیل بیانوي، خو په هغه ټولو اقوالو کې دلیل په اعتبار سره دوه مضبوط دي، دوه قوله مضبوط دي چې دې تفصیل مشکات او نور درسونو کې شوی دی. یو صحیح حدیث کې راځي چې دا وخت د امام د خطبې د شروع کېدو نه د منځه د ختمېدو پورې دی. امام چې خطبه شروع کړي نو د منځه د ختمېدو پورې، سلام ګرځولو پورې دا وخت په دې کې چې الله نه څه غواړي هغه قبلوي. دویم د مازدیګر د منځه نه بعد، او بیا خصوصا د مازدیګر منځه نه بعد کوم وخت؟ نور ډوبېدو ته نږدې، ماښام ته نږدې. دا دوه وختونه دې باره کې صحیح روایت راغلی دي. دې وختونو کې چې د الله نه څه غواړي الله یې درکوي. دا وهو قائم یصلي دی ولاړې مونځ کوي. سړی به وایي چې لازم به دا سړی ولاړې مونځ به کوي، نه، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو داسې صفت د ده بیان کو چې حریص او حرسناک مسلمان چې دی کوشش دغه کوي چې دی الله ته ولاړې مونځ کوي، نور لازم نه چې دی په منځه ولاړ. او خصوصا په هغې یو دلیل دا دی چې د مازدیګر د منځه نه بعد د نور ډوبېدو پورې نفلي مونځ کول دا منع دي. علم دی که نه دی؟ دا خو ممنوعه وقت دی. نو وهو قائم یصلي یو معنی دام دی چې دی ولاړي یصلي دعاګانې غواړي. دا صلات په عربي کې دعا ته هم وایي. دی ولاړي او څه کوي؟ دعاګانې غواړي. که دغه اولني ټیم ته کې نه خو صحیح ده، خو جمعې په منځه کې دی، او د جمعې په منځه کې د الله نه به دعاګانې غواړي. نو دا دوه وختونه د جمعې په ورځ مه ضایع کوئ، ډېر قیمتي وختونه دي. په دې کې چې د الله نه څه غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله یې درکوي. او زمونږ اکثر دا پښتانه د دوی یو بله بیماري هغه دا ده چې د جمعې په ورځ چې څومره دا وخت قیمتي کېږي نو د دوی چکرې او بازارونو ته زور هغه ډېرېږي. اوس د ماښام وخت دی، ماښام ته نږدې مزېدار د دعاګانو د قبلېدو، دی به د بتې و بازار کې ګرځي، یا به دلته دې بازار ته لکه سالي نه څه کې بهر ته راوتې، چې بهر راوتې څه کې ته آخر څه خو څه ګناه به نه کېږي. ځکه دا د فایده ذکر کوم، د مسلمان شان دا دی چې دی بې ضرورته بازارونو ته نه شي، حتی الوسع د بازارونو نه ځان لرې ساتي. دا د فتنې ځای دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت کې وایي چې دا هغه ځای دی چې شیطان پکې خپله جنډه نه هله کړې ده، دا د هغه میدان دی، دلته خلک ګمراه کوي. دی به د جمعې په ورځ په دې قیمتي وخت کې په بازارونو باندې ګرځي، یا په پارکونو او په باغچو کې به ناستي، سا ازادو سا ایله بیله ته دې ټیم کې ازادي. دا وخت په دعا کې په جماعت کې تیر که، نور د سا ازادولو ډېر وخت شته. سحر دی، ماښام دی، ماسخوتن که څه کار دی وځه، خو دا قیمتي وختونه مه ضایع کوه. دا خو بار بار ستا په ژوند کې نه راځي. نن الله تعالی د جمعې ورځ درکړه، دا د الله رحم دی په تا باندې، که نه څه پته لګي چې بلې جمعې کې به ستا نصیبي او که نه به وي. وی پنځم وخت د اذان نه بعد دعا ښه قبلېږي. ما ته په دې کې تکرار ښکاري. تکرار پکې نه دی؟ ولې؟ ما په خپله اوس دا اوس ولید. او ځکه امام شافعي رحمه الله کتاب ولیکو خپل، او غالبا ما ته ښکاري همدغه کتاب دا الرساله، نه یا دا کتاب الام. د نوم کې خطا کېږم چې کوم کتاب و ذهن نه مې هغه نوم وځي، خو یو کتاب یې ولیکو او بیا یې د هغې مراجعه به کوله.
کتو به چې دې کې سیدي شاګردان به ورسره ناست هر پیر له به کیسه نه سره ووتو اخره کې شاګردان ته بس دا فیصله د الله ده چې د هغه د کتاب نه بعد صحیح کتاب نشته د الله د کتاب نه بعد د الله د دین نه علاوه د الله د وحی نه علاوه صحیح مکمل صحیح کتاب هغه نشته یو خو د الله دین دی وحی دی قرآن او حدیث دا صفا دي د څه نه د غلطۍ نه قرآن او صحیح حدیث هر چې د انسان لیکلی شوی کتاب دی نو دې کې به څه نه څه کوتاهي دا به وي ځکه چې انسان کمزور دی نو بس امام شافعي په آخره کې دا خبره په دې ختمه کړې بس ډېر نور قلار شي نو دې خبرې ته زما سوچ اوس دی لاړی دا خو تکرار دی هلته د اذان او د اقامت منځ کې دلته د اذان نه بعد دعا قبلي خو کیدای شي دا دې دلاسه ځکه چې د روان حدیث کې د دې ذکر دی نو شپږم وخت په میدان جنگ کې چې کله کافران او مسلمانان مخامخ شي دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي په میدان جنگ کې چې کله کافران او مسلمانان مخامخ شي دلیل یې پرې راوړی دی حدیث د امام ابو داود او د امام حاکم سهل بن سعد رضی الله عنه روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثنتان لا تردان غوږو ته کېدی دو دعاګانې دي چې هغه نه رد کېږي او قل ما تردان یا ډېر کم رد کېږي یا خو بالکل نه رد کېږي او یا ډېر کم رد کېږي یعنی کله ناکله الله واپس کړي نور اکثر یې قبلوي الدعاء عند النداء یو د اذان نه وروستو دعا د الله نه واپس کوي وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا او دویم په وخت د جنگ کې چې مسلمانان د کافرانو سره جنګېږي چې کله یو بل ته مخامخ شي دې ټیم کې چې مسلمانان کومه دعا هم د الله نه غواړي هغه قبلېږي نو څو وختونه شو ته یو قدم پکې زموږ نه مخکې لاړې شپږ شوې وایه زه شمارې د شپې په آخرنۍ برخه کې دعا ښه قبلېږي سجده کې دعاګانې ښه قبلېږي دوه شو اذان او د اقامت په منځ کې درې څلورم د جمعې په ورځ یو وخت یې بګي دعاګانې ښه قبلېږي څلور شو پنځم د اذان نه بعد شپږمه میدان جنگ معنی دا چې میدان جهاد د کافرانو او د مسلمانانو جنگ هغه کې دعاګانې ښه قبلېږي وم وخت د باران د شروع کېدو په وخت کې دعا ښه قبلېږي یا د باران د ورېدو په وخت کې دعا ښه قبلېږي کله چې باران ورېږي که نه نو دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي حدیث یې راوړی دی او د امام حاکم راوړی دی او صحیح حدیث دی الحمدلله سهل بن سعد رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ثنتان ما تردان دو دعاګانې په دوه وختونو کې دعا نه رد کېږي الدعاء عند النداء وتحت المطر د اذان په وخت کې او دویم په وخت د باران د شروع کېدو کې یا د باران د ورېدو کې د اذان دا خبره خو مخکې تېره شو دلته نوي پکې کومه راله باران چې کله باران ورېږي که نه دې ټیم کې دعاګانې ډېرې ښه قبلېږي دغه ټیم کې د ویډیوګانو په ځای توجه سره ورکول پکار دي دعاګانې او نن سبا ډېر ښایسته باران ورېږي هر یو د ځان نه خبریال جوړ کړی دی هر یو د ځان نه ټي وي او چینل والا جوړ کړی دی که ساس کې کړپ کوي د دې ویډیو کړي که واوره راورېږي د دې ویډیو کړي نه دغه ته سوچ نشته دغه ته خو سوچ هله لاړ شي چې د ویډیو نه خو فارغ شي که نه هلته اول ویډیو کول دي ځکه چې ویډیو سره کمنټونه ډېر راځي لایکونه ډېر راځي نو سړی څه نه څه مشهور شي اوس یو سړي ته دغه خو پرېږده باران دی چې یو سړی طواف کوي او صفا مروه کوي او په هغه ټیم کې هم غم د څه سره دی ویډیو سره
او اکثر به د موبایل ځان ته داسې نیولې لکه چې زه خبر نه یم نو تا نه څوک کوي ته داسې وزیر اعلی اوس ته یو مشهور عالم وي څوک دې پټه ویډیو کوي موږ یې منو علماو نه شوې ده چېرته د یو ملک باچا روان دی ویډیو ته شوې ده چې ته یو ډېر مشهور شخصیت دی د یو ملک یا د امت پټه ویډیو دی چا نه څوک ویډیو کوي چې تا ته په دغه ټیم کې ولاړ ویډیو کوي زموږ د کمقلان جوړ کړي دي نو داسې به کې په دې سترګې به دې ګوټ کې وګورم چې داسې نه زه چکر ووم او شی بند دي د الله نه یره پکار دی عباداتو له سړی ځي که ویډیوګانو له ځي او تصویرانو او بعض پکې څه کوي داسې به داسې د کعبې سره خوا کې تصویر دی تا نه چا تصویر ویستو دغه ټیم کې تا دعاګانې وغوښتې چا د نه تصویر ویستو خو ملګري ته دې ویلي چې دلته دعا غواړم دا دعا لږ ساعت مخکې مه وکړه د دعاګانو دا پېښېږي دا پېښېږي دا دعا قبلېږي دا خو ریاکاري ده دا خو الټه وبال دی د دې نه ښه دا و چې د سره یې کړي نه څه وبال خو پې نه و که نو موږ به هله فارغه شو باران وخت کې دعا ته چې کله موږ د ویډیوګانو نه لږ قلار شو او د تصویرانو نه ښایسته باران او ښایسته موسم او دا موسم او دغه موسم سړی پې درنوم نه ښکاري ما ته خپل ځاني زما خپل دا یو سوچ دی لکه شریعت مسله سیډ ته به وکړو دا ډېرې ویډیوګانې او دا تصویران ځای په ځای او دا دې باندې ما ته ځان بې لږ سپک ښکاري که نه هر ځای کې دا زموږ کور دا مې ګاډی دا مې زوی دا مې لور او دا مې سکول او دا مې مدرسه او دا مې پلانې او دلته راله او مزدوري او دا ګاډی او دا کار او دا دوکان او دا کمپي ډوډۍ ته به ناست وي دا موږ ډوډۍ ته ناست کټ کې پروت وي دا موږ کټ کې پروت او دا وي پلانې ولاړ دی او خوشګوار موډ مې دا ټکي نن سبا به جوړ شي خوشګوار موډ مې دا به سره سره ولیکي دا خوشګوار موډ وایي ویسه ته دې غوره شه دې ولا معلوم نه ورځي او د پلاني سره خوشګوار موډ طریقه بړه چېرته د صورت ځای راغی یو تصویر اهم و فایده منو ولیکه خو داسې د کور دننه تصویرونه ورکول تاسو ته دا پته شتې او دې باندې به دا مشران چې موږ سره کم ناست هغه به ښه پوه کېدای شي دا نوي هلکان د بعضو خبرو نه غافلې پوښتن نه دی پوښتن چې اصیل پوښتنې دی ګورې د خپل کور د برګوم پرده کوي که نه او د کټ نه تصویر ویستی دی دا زما د واده کټ دی او کمنټونه ورته کېږي مبارک شه نوي به کله راولې دا بړه پته یې چې کمې زمانې ته لاړو او کمې زمانې ته پاتې شو د کټ تصویر څوک ورکوي په دغه کې فیسبوک نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي خبره مې دا کوله چې د باران په وخت کې دعا ښه قبلېږي په دې باندې به اکتفا وکړو نو وختونه ټول څو شو اووه زما یو ملګری په کار دی تکړه یو ته ووایه د پېشمني په وخت کې بارک الله فیک ګوره دا تعبیر څومره فایده مني څومره ښایسته تعبیر وکړو د پېشمني په وخت کې دعا ښه قبلېږي سجده کې د اذان او د اقامت په منځ کې د جمعې په ورځ یو ساعت دی هغه ساعت موږ کم وښو امام چې خطبه شروع کړي د لمونځ د ختمېدو پورې او دویم مازدیګر د لمانځه نه بعد نور ډوبېدو پورې او باقي کې خصوصا اخري وخت د نور ډوبېدو ته نږدې بل څو ته ذکر کړو څلور بل اذان نه بعد دعا ښه قبلېږي شپږم میدان جنگ کې چې کله کافرانو مسلمانانو مخامخ شي دعا ښه قبلېږي باران چې کله راورېږي دې ټیم کې دعا ښه قبلېږي اووه بل کوم کس به ووایي نه موږ پکې دا نه ذکر کړو مانځه نه وروسته موږ ویلي نه دي هغې لا نه وي راغلي شتي مانځه نه بعد هم تذکره راغلې ده هغې له به راځو بل کوم ملګری به بیان کړي تکړه ملګری چې ته یې بیان کړي پېشمني په وخت کې سجده کې اذان او د اقامت منځ کې د جمعې په ورځ یو ساعت دی بل به څوک پوره کړي مخکې اذان نه پس
میدان جهاد کې او باران په وخت کې بل به څوک ووایي ووایه پېشمني په وخت سجدو کې اذان او د اقامت په منځ کې د اذان نه بعد د جمعې په ورځ یو ساعت ته پای کې یا د مازدیګر نه بعد د نور ډوبېدو پورې صحیح شو میدان جنگ کې باران په وخت کې باران د ورېدو په وخت کې بارک الله فیک دا څومره ګوره فایده مند خبره شو نن درس کې توصیح زده کړو ټولې خبرې فایده مندې نه خو ما ووایي که نه ما دا خبره ذکر نه کړه ما چې د مونځ ته الصلاة په عربي کې دعا ته هم وایي ما ونې وایي درس کې ما ووایي که ونې الصلاة اصل کې په لغت کې د دعا ته ویلی کېږي ان صلاتک سکن لهم اے پیغمبر ستا دعا د دوی زړونو ته سکون رسوي ان صلاتک الصلات نه مراد دلته څه شی دی دعا اے پیغمبر ستا دعاګانې د دې مؤمنانو دپاره د دوی زړه ته سکون رسوي الله وایي نو صلات د په لغت کې دعا ته وایي په شریعت کې په شرع کې صلات څه ته وایي دی معروف مونځ ته وایي دا مونږ یې چې کوو نو بعضو وختونو کې اوس لازم نه دی چې د ټولو په دې اتفاق کې چې صرف د دعا د قبلېدو وخت د جمعې په ورځ دقه دی ځکه چې زما دا اختلافي مسله ده نو کوم علما چې نور وختونه ښیي هغوی دا ترجمه کولی شي چې د دې نه مراد څه شی دی مونځ دی که دعا ده نه چې د مازدیګر نه علاوه بل ټیم ښیي هغوی به مونځ وایي چې سړی ولاړي مونځ کې او دعاګانې ووایي که سړی چې مونځ نه کي نو بیا مونځ دلته مراد دعا شو پوه شوئ که نه د جمعې ورځ لکه دا جمعه چې او بلکل صحیح شو دا وخت چې شروع کېږي جمعه نو خو شپه دې مخکې راځي که او بیا ورځ سبا ده خو دلته دا یاده که د حدیث کې ګوره داسې دي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر یوم الجمعه ورځ تذکره کړې ده یوم په عربي کې څه ته وایي ورځ ته وایي او بیا وایي چې فیه ساعه په دغه ورځ کې یو ساعت دی پوه شوې بارک الله فیک انشاءالله پر روان درس کې به دا وختونه نور هم پوره کوو او په دې پسې بیا یو ډېره خوندوره موضوع ده دې پسې بیا فصل راوړی دی څه دی الذین تستجاب دعواتهم هغه کسان چې د هغوی دعاګانې ښې قبلیږي دا څوک دي دا به انشاءالله ذکر کوو الله دې زموږ دعاګانې قبولې کړي الله دې موږ له توفیق راکړي چې د الله رب العزت نه ډېر څه وغواړو او الله سبحانه وتعالی دې موږ چې څه غوښتلي د الله نه الله دې هغه قبول کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين